وای درې قسمه خلک چرته هم مه هېروه. یو هغه چې په تکلیف او مصیبت کې بغیر د څه شرطه ستا مدد وکړو، او دویم هغه چې په راحته کې ستا ملګری و او ستا نه یې فایدې اوچتولې، خو چې کله په تا سخته راله نو ته یې پرېښودې، او دریم هغه چې ته یې په مصیبت کې وغورځولې. نو دا درې قسمه خلک وایي چرته هم مه هېروه. مه هېروه څه مطلب؟ چې دا یاد ساته چې که موقع راله نو انتقام ترې واخلي، یا قطع تعلق ورسره وکړي، یا یې د ځان خواته نه پرېږدي. نو بالکل نه. د روحاني خلکو دا خویونه او دا کارونه نه دي. دا د دنیا پرستو کارونه دي چې د خلکو نه انتقام اخلي او د خلکو سره قطع تعلق کوي او څوک د ځان په خوا کې نه پرېږدي. د روحاني خلکو کار دی چې هغه په نورو خلکو باندې مثبت اثرات وغورځوي. نو مطلب دا چې دا خبره د خپل ځان دپاره یاد ساته چې یو سړی ستا مدد وکړو په سخته کې بغیر د څه شرطه، نو ته هم د خلکو مدد کوه بغیر د څه شرطه. ته هم د پیو مجنون مه جوړېږه چې د خلکو نه فایدې اخلي او چې کله پې مصیبت راشي نو بیا یې پرېږدي، او څوک په مصیبت کې مه غورځوه. کومه خبره چې د ځان دپاره خوښې هغه به د بل دپاره هم خوښې. نو د خپل ځان او بل په دې کې به فرق نه کړي. نو ځکه خو رحمان بابا وایي چې و هر چاته د ځان په نظر ګوره که دانا یې ای عبدالرحمانه درست علم عبدالرحمن دی.